बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम नामा दफरे पनामा ची मेहरबान और बखून के दे दरनो मशरानो कशरानो ख्वागो रुनो और ख्वाइंदो और द पुख्तनख्वा रागले जुन मशर मिलमा द नेशनल अवामी पार्टी हाजी गुलाम अहमद बेदौर साहब दजरा द कुमिना और दजान और PSDP लाड़खा स्टोलिमिशी और कले वायम ज़द जलसे प्रानिस्ता द कुरान शरीफ द तिलावत शुरू करूँ द तिलावत द पारा मोहतरम मोहम्मद सादिक रोर दरख्वास्त करूँ चराशी और द कुरान तिलावत की मोहतरम मोहम्मद सादिक रोर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم ټولو وروڼو ته او خویندو ته ټولو مېلمنو ته د زړه د یخه هرکلی او په خیر وایم او بیا د پښتونخوا د طرف نه ټولو ته مبارکي وایم د ټولو دې مبارک سي او خدای پاک دې زمونږ د ټولو اتفاق اتحاد او مینه محبت نصیب کړي آمین. د جلسې به قاعده وړاندې تلو لپاره ښاغلي عزیز شهرسار ته سپارم چې د PSDP د مرکزي کابینې سیکرټري اطلاعات دی. عزیز سرشار ته راشي. د لوی څښتن په سپېڅلي نوم له هر څه نه مخکې تاسو درنو ښاغلو او ګرانو هېوادوالو ته د پښتونخوا په دې درنه او پښتنه جشني غونډه کې د ګډون له امله ستړي مشي او هرکلی وایم. ځان بختور ګڼو چې د خپلو هلو ځلو په لړ کې چې د پښتون قام د ملي یووالي ازادۍ خپلواکۍ پرمختیا او نیکمرغۍ په لار کې دا ځل د دې درنې غونډې او جشن قرباني یو چې یو زموږ د ګوند مرام او برخه پکې ترلاسه شوې ده. لکه چې څرګنده ده پښتانه د تاریخ په دې حساس پړاو کې په کورنۍ سیمه او نړیواله کچه د ژوند او بقا د یوې ناروا او تپل شوې ډېر اړخیزې جګړې سره لاس او ګریوان دي چې په بره او لره پښتونخوا کې هره ورځ په سلګونو بې ګناه پښتانه په خپل ټغر په خپل کور کلي او هیواد کې په ډېره بې رحمۍ او غیر انساني ډول شهیدان کیږي. زموږ په نظر له دې ناوړه حالاتو نه راوتلو دپاره له هر څه نه د مخې د یووالي چې د عدم تشدد په فلسفه به ولاړ وي ډېر ضرورت دی چې دغه د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند لومړی او تر ټولو ستر هدف دی. په دغه تړاو په ټولو انسان دوسته او سوله غوښتونکو قوتونو غږ کوو چې د پښتون نه وژنې د پښتنو د حق او حقوقو او د قامي یووالي په سپېڅلي موخه کې چې په سیمه او نړۍ کې به د امن ضامن وي زموږ سره خپل غږ او کړنه یو ځای کړي. د هر پښتون معصوم ماشوم د مسکا په ګران هېواد افغانستان کې د همیشنۍ سولې او د پښتنو د یووالي او سوکالۍ په خوږه او سپېڅلې هیله د نن غونډې پیل کوو.